د قرآن کریم د ترجمې و دیرشم درس سورة البقره یوسل او څلور څلوېښتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای قد یقینا نرا منګورو اے محمد صلی الله علیه وسلم تقلب ګرځول وجهک د مخستا فی السماء اسمان تا، یعنی د دې د پاره چې جبرائیل علیه السلام وحی راوړي او کعبه قبله جوړ شي. فنو لا خامخا نولینک مون ګرځوتا فلنولینک نو خامخا مون ګرځوتا قبلتن داسی یوی قبلی تا ترضاها چې ته خوښوي اغا، یعنی کعبه شریفه. فولی نو وګرځوه وجهک مخپل شطره پلوری المسجد الحرامی د مسجد الحرام. مسجد الحرام آغا مسجد دی چې بیت الله شریف یا کعبه پکې ده. وحیثو او هر چیرته ما کنتم چې یاستی تاسو، فولو نو وګرځوئ تاسو وجوهکم مخون خپل شطره پلوری د اغه، یعنی د مسجد الحرام. و ان او بیشکه الذین اغه خلق اوتو چې ورکول شوی دوی ته الکتاب کتاب، یعنی یهود او نصارا. لیعلمون بیشکه پویږي دوی انه چې دغه، یعنی د قبله د بدلولو حکم الحق حق دی من ربهم د طرف د رب د دوی. وما الله او نه دی الله تعالی بغافلن بی خبره عما د هاغه څه د هاغه اعمالونه یعملون چې دوی کوي، یعنی د کتابیانو په آسمانی کتابونو کې دا خبره ښکاره ده چې ختم المرسلین صلی الله علیه وسلم به د یو څه مودې د پاره د بیت المقدس په لوري لمونځ کوي او بیا به د کعبه شریفی په لوري مخ اړوي. او ټولو ته دا معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم د امت اصلی او دایمی قبله د قیامت پورې کعبه شریفه ده. خود کینی او حسد په وجه ارڅی چې په خوله راځي هغه وایي. ولئن
او حتی که اتیتا راوړي ته الذین اغو خلقو ته اوتو چې ورکول شوی دی اغوی ته الکتاب کتاب یعنی تورات او انجیل بكل هر قسم آیت نخی یعنی که ته دوی ته هر قسم نخی او دلایل راوړي ما تبعو پیروي نه کوي دوی ما تبعو پیروي نه کوي دوی قبلتک د قبلې ستا یعنی د کعبې شریفې وما انت او نته بتابعین پیروي کوونکی یې قبلتهم د قبلې د اغوی یعنی دوباره د بیت المقدس طرف ته مخ نه اړوي د الله تعالی د دې حکم نه وروسته چې کعبه قبله شوه وما بعدهم او نه بعضې د اغوی بتابعین پیروي کوونکي دي قبلته د قبلې بعدوین د بعضو یعنی دوی په خپلو کې سره جوړ نه دي یهودیانو د بیت المقدس غربي طرف ته مخ کولو حال دا چې نصاراو د مریم علیه السلام د اعتکاف کولو کوټه چې د بیت المقدس په شرقي خوا کې وه خپله قبله جوړه کړې وه ولئن او یقینا که چیرته اتبعت ته پیروي وکړي اهواءهم د غوښتنو د هغوی یعنی دوباره د یهودانو د غوښتنو په اساس بیت المقدس ته مخ واړوي من بعد ما وروسته د دې جاءک چې راغلی تا ته من العلم د علم څخه یعنی وروسته د دې حکم نه چې مخ د کعبې شریفې په لور واړوه نو که تا د کتابیانو غوښتنه ومنله انک بېشکه ته به اذن دغه وخت کې لمن الظالمین نعوذ بالله خامخا د ظالمانو نه یې الذین هغه خلک آتینا چې ورکړی مونږ هم هغوی ته الکتاب کتاب یعنی یهود او نصاراو ته یعرفونه دوی پیژني هو هغه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم پیژني ځکه چې په تورات کې لیکلي د هغه صلی الله علیه وسلم ټول صفتونه قرآن کریم پیژني او کعبه شریفه چې د قیامت پورې به د مسلمانانو قبله وي دا ورته معلومات شته دی دا ورته معلومه ده چې تر یو وخت پورې به بیت المقدس ته لمونځ کوي مسلمانان او بیا به کعبې شریفې ته بیرته مخ اړوي نو داسې ورته دا هر څه معلوم دي کما لکه څنګه چې یعرفونه پیژني هغوی ابناءهم زامن خپل یعنی داسې ورته
محمد صلی الله علیه وسلم او دا د قبلې بدلېدل دوی ته معلوم دي او نه غلطي لکه څنګه چې څوک خپل زامن نه غلطي او پیژني و ان او بشکه و ان او بشکه فریقا یو ډله منهم د اغوینا یعنی د یهودو د علماؤنا نو یو ډله داسې ده د دې علماؤنا لا یکتمون چې یقینا پټوي دوی الحق حق یعنی د نبی علیه السلام صفاتونه او د قبلې بدلول په تورات کې یعنی دا ټول په تورات کې موجود خو دی علماو دا پټول د خلکو نه و په داسې حال کې هم چې اغوی یعنی دا علما یعلمون پویږي یعنی په دې باندې ښه پویږي چې من حق پټو نو الله تعالی فرمایي الحق حق یعنی اما غدي چې من ربک ستا د رب د لوري دي فلا تکونن نو مکیږه ته من الممترین د شک کوونکو نه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين